ښه هغه صفاق ته ور په یاد دي تاسو یو ته مې نه په یاد پرون چې ما کله مې ټول کار خلاص کړ بل ټایم ته مې درس ورکړ دا په یاد شو مې ډېر ښه ښه ده خیر پروا نه کوي موږ تاسو لاین ټایپ وایو لاین ټایپ څه دپاره مثلا که زه چېرته څه غواړم چې یو لاین ما رسم کړی وي زه غواړم چې دغه لاین بدل کړم مطلب چې دا منقطع خط یا محوري خط یا بل خط مختلف خطونه دي هغې ته بدل کړم نو د لاین ټایپ نه استفاده کوم لاین ټایپ دپاره کولی شم دلته مینو ته راشم په مینو کې فارمټ ته راشم په فارمټ کې د لاین ټایپ انتخاب کړم یا دا چې ال ټي انټر کړم ال ټي او یا دا چې دی دغه حصې نه ورته وایم چې ادر مطلب دغه ټیپ د فارمټ بار دی ورته وایم چې ادر صحیح دی عین خبره ما لاین ټایپ مینیجر یا ال ټي دغه خبره ده صحیح دی ګورئ صحیح شو کله چې لاین ټایپ مینیجر راغی دلته ماته وایي چې څه شی زده وکړم مطلب دا درې رقمه لاینونه تیار دي کې دي بای لیر بای بلاک او کنټینیوس دا دې کې تیار شته ورته وایم ښه دی زه هم کار لري زه بل غواړم چې نور لوډ کړم نو څه چې ورته وایم لوډ ورته وایم کله چې ورته لوډ وایي دلته مختلف لاینونه دي صحیح دی دا ګورئ سب دي هر یو چې تاسو غواړئ هغه کولی شئ چې راولئ مطلب زه دا لاین غواړم ورته وایم نه دا غواړم دا غواړم دا غواړم هر یو چې تاسو خوښ یې هغه انتخاب کې راځي که تاسو چېرته کوم لاین د مطلب لاین سټایل د کوم بل پروګرام یا نیټ نوټیشن اخیستی او ثبت کړی وي کولی شئ د فایل د مینو نه بیا مغه خلاص کړئ صحیح دی دا ګوره فایل ته لاړ شئ دلته بس چا کوم ځای کې تاسو سیف کړی خلاص کړئ صحیح شوه زه ورته وایم چې زه سره یو لاین ټایپ غواړم ورته وایم اوکې کله مې چې اوکې ګور دا لاین ټایپ هم راکړی ماته وایي چې ایکیډ آیسو 02 ډبلیو سل د دې نوم دی آیسو ټیش ښه صحیح دی ماته وایي چې دې نوم که غواړې چې بدل کړي نو دې نوم بدلېږي مطلب غواړې خپله چې کوم نوم ورته غواړې ولیکه دلته لیکلي چې ډسکرپشن دی ډسکرپشن چې داسې تشریحات چې دي ته کولی شي بدل کړي دلته لیکلي ګلوبل سکیل فیکټر دې لپاره چې کوم سکیل فیکټر مطلب تعین دی که نه لکه جهاني ورلډ وایز ګلوبل یو دی او کرنټ آبجیکټ سکیل دا کوم کرنټ چې ته استفاده کوې دا هم یو دی دا ته هم په داسې صحیح دی صحیح دی که نه مطلب د یو چند دی موږ اوس دا بیا وایو لاین ټایپ سکیل چې هغه څنګه موږ انتخابول شو دغه همغه خبره ده او لیکلي یوزر پیپر سپیس یونټس فار سکیلینګ یا دا چې هغه په صفحه باندې چې کوم یونټ موږ انتخاب دی د همغه یونټ د دې مقیاس لپاره د همغه یونټ نه استفاده وشي صحیح دی که نه دلته لیکلي چې لاین ټایپ فلټر وایي دا لاین ټایپونه څنګه زه فلټر کوم وایي شو آل لاین ټایپ ټول لاین ټایپونه چې دلته دي وایي خیرات مطلب څومره چې ما دلته لوډ کړي دا راته وښایي که نه شو آل یوزډ صرف هغه چې استعمال شوي دي صحیح دا بای بلاک دا چې دلته خو تیار استعمال شوي دي مطلب همدا موږ چې استعمالوو دغه بای لیر دی بای بلاک کنټینیوس ټول یو خبره او که نه ورته وایي چې شو ایکس ریفرنس ډیپنډنټ لاین ټایپ دا په دې معنی تاسو چې کوم لاین د بل کوم سټیشن نه ډاونلوډ کړی یا مو سی ډي نه اخیستی یا مو نیټ نه اخیستی او هغه هم دلته استفاده کړي نو به ایکس ریفرنس ډیپنډنټ لاین ټایپ صحیح شوه زه ورته وایم شو آل یوز لاین ټایپ ټول هغه چې استعمال شوي ورته وایم نه آل لاین ټایپس وښایه دلته لیکلي چې انورټ فلټر په دې معنی چې دا ټول چې کوم استعمال شوي دي اوس خو دا ښایي که نه ورته وایم چې انورټ فلټر کوم چې نه دي استعمال شوي هغه به ښایي برعکس خبره وي صحیح که نه ګورئ لکه مثلا ورته وایم آل یوز لاین ټایپ ګوره انورټ فلټر کوم دا آل یوز دا دي که نه ورته وایم چې انورټ نو ګورئ هغه چې نه دی استعمال شوي دا پوه شوې په دې باندې ورته وایم اوکې کله مې چې ورته اوکې وویل نو دا خو دې ته بدل نه شو هغه صرف لوډ شو که نه مطلب اوس که زه غواړم چې دا کرنټ شي نو د فارمټ ټایپ ته راځم او دې ځای کې ورته انتخابوم چې ایکیډ آیسو مطلب کوم لاین چې ما انتخاب کړی صحیح دی که نه پس د چې زه کار کوم نو هغه په دې لاین ټایپ کې کار کېږي صحیح دی پوه شوې ونه شو که نه ښه اوس به وشي بل ورپسې دی لاین ټایپ سکیل دغه لاین ټایپ سکیل څه کوي ګوره کله موږ اوس منقطع خط هم موږ اخیستی دی او سره دې ښایي به راته لکه مکمل لاین راته ښایي که نه منقطع نه دی نو دې خاطر چې لاین ټایپ سکیل نه استفاده کوو لاین ټایپ سکیل دپاره ال ټي اس انټر کوم دلته ماته وایي چې وایي لاین ټایپ سکیل څومره اوس یو چل دی زه ورته وایم چې اعشاریه دوه دې شي صحیح شو وګورئ دا بېرته معلوم شو که نه که غواړې چې دې نه هم وړوکی شي بیا لاین ټایپ سکیل انټر کړي ورته وایي چې 0.005 دې شي مقیاس د دې دپاره مقیاس د فاصلې دی نه دغه لاین دپاره اوس ګوره لاین ټایپ موږ رسم کړی دی مطلب ورته وایي چې دا داسې رسم شي صحیح شي دغه هر یو ځای فکر کوي چې یو سانتي دی که نه نو دا یو سانتي دا ټول سره ماته وایي چې دا صفحه یې دومره زوم دی ته واحد ته انتخاب کړی دی دغه زه په یو مقیاس باندې رسم کړم دا ته داسې وصلېږي هېڅ نه معلومېږي چې دا درسره خبرې نو دې خبره د بلې دپاره مقیاس جوړم که چې ورته چې دغه لاین ټایپ چې دی هر یو
چې یا 1 سانتي دی یا نیم سانتي دی هغه څه چې دی کنه او دې ترمنځ چې کومه فاصله ده دغه ماته 15 چنده کوي یا 2 چنده کوي یا د دې نه وړو کې کا ځکه چې دغه ماته واضح معلوم شي چې تاسو قطع صحیح صحیح لاین ټایپ نه چې انتخاب کړو سر په ماوس بیا راځم کې مثلا دا راسي وکړ نه راځي بل څه ولې د انجینر څخه راځي ګورې انتخاب کوم راځي هغه چې وینو خود درته اکثر هم دغه مسلې کنه مطلب چې تاسو لاین ټایپ انتخاب کړئ سره چې هر څومره کار پې کوئ ګورئ چې هغه عادي لاین ټایپ تجربه پکې نه راځي نو دې خاطر باید لاین ټایپ سکل جوړ شي او سره که ټایر مې لاین جوړ کړی کنه او هغه مثلا منطقي کو بیا کیږي ولې نه کېږي وګوره دا لاین دی او صحیح شي دې به انتخاب کوي او دلته به راشي ورته چې بایلر نه یې کېډي کراته مطلب دې اسکیپ صحیح شو دا لاین ټایپ سکیل بل ورپسې دی لاین ویټ څه کار کوي که چېرته زه یې وغواړم چې د دې ضخامت زیات کړم مطلب دا چې د یو لاین زه جوړوم زه غواړم چې دغه لاین ضخیم ښکاري شي مطلب چې ضخامت ولري که نه نو څه شي نه لاین ټایپ ویټ نه استفاده کوم لاین ویټ نه لاین ویټ دپاره کولی شم دغه ټایپ نه دغه څه انتخاب کوم دلته ګورئ مختلف سایزونه دي یو انتخاب کوم هر تاسو انتخاب وایي هغه به اپلای کېږي یا دا چې LW انټر کړم د لاین ویټ دپاره صحیح دی او یا دا چې هماغه مینو کې فارمیټ ته راشم او په فارمیټ کې ورته چې لاین ویټ کله چې انتخاب باندې لاین ویټ ګورئ لیکلي بایلر ویټ دا لاین دی دا ټایم نه زه غواړم چې دلته یو بل مطلب ګورئ هر سره لیکلي دي چې دومره ملي تقریبا 0.4 ملي 0.2 هر وخت تاسو انتخاب وکړئ ټایم چې زه غواړم چې دغه 0.6 ملي متر چې کوم دی دغه زه اپلای کوم انتخابو مې خو دلته لیکلي چې یونټس فار لیسټینګ وي د لیست لپاره یونټ چې شي دلته ملي متر مطلب دا اندازې په ملي متر دي صحیح دی که ورته چې انچ تاسو هماغه قیمت ته خو په انچز ده ښایي مطلب هلته چې دا 0.6 ملي متر دلته 0.0 انچ کېږي د لیست لپاره صرف موږ واحد انتخاب چې کوم دی استفاده کوو بل لیکلي ډسپلی لاین ویټ نو ورته ډسپلی لاین ویټ تېر شو ته دغه 0.6 کنه کوم ورته ګورئ کوم چې کار کوم ګورئ سره چې ما ضخیم مې انتخاب کړی دی خو ضخامت نه ښکاري کنه چې نه ښکاري څه شی کوم دلته ورته کولی شم چې ورته وایم چې شو لاین ویټ صحیح دی که نه که شو ورته وایم هلته راځي صحیح شو ګوره راغی صحیح دی که نه او کولی شم چې LW ته لاړ شم او په LW کې ورته وایم چې ډسپلی لاین ویټ او ورته وایم اوکې خپل دا شو فعالېږي اوس چې پس دې نه کار کوئ تاسو چې هماغسې مطلب کوم ضخامت چې تاسو لاین دپاره انتخاب کړی دی دې نه هم کولی شئ چې هر یو انتخاب کړی ټایم دا لاین ټایپ دی استاد د لاین ویټ ملي متر او انچ کنه د یونټس هغه سره ارتباط نه لري نه یونټ وو مې صرف دغه لیست لپاره چې هغه لیست زه ګورم چې دا بعد خپل پنځ منټ خبرې دي بعد خپل ملي متر باندې خبرې دي کنه ولې چې چاري یې صرف وګورئ چې دغه لاین څومره ضخیم دی دا هغه لپاره بس نور خبره د دې یونټ سره کار نه لري بل دلته لیکلي چې ډیفالټ یعنې همیشه چې استفاده ترې کېږي وایي هغه 0.2 ملي زه ورته هم نه بس زه کولی شم دلته بل انتخاب کوم 0.05 ملي دی همیشه نه مطلب دا چې څوک بایلر انتخاب کړي نو دغه ځای به ورته راځي صحیح شو دې کولی شي تاسو هر یو چې انتخاب کړئ راځي او بل لیکلي دي چې جسټ ډسپلی سکیل وي دا ډسپلی دا ما چې څرنګه ښکاري مطلب دا 1.4 ملي دومره ضخیم ښکاري دا ورته دا 1.4 ملي لږ دې نه ضخیم ښکاري چې لږ نور هم ضخیم مطلب ضخامت لږ زیات وي دا ټولو زیاتېږي که نه اوس ګورو څنګه که داسې انتخاب کوم نو دا ټول لاین ټایپونه سره دی چې هماغه ملي متر دي خو ضخامت یې کم شو هغه سکیل یې چې کم دی که نه موږ وایو چې څومره موږ ضخیم وښایو نو که ورته وایم چې نه دا داسې ډېر ضخیم ښکاري چې ورته مکزیمم به ټول به ضخیم کېږي اوس هلته چې هماغه بایلر هم چې دی ډیفالټ هم چې دی اوس ضخامت پیدا کړو استاد زموږ په خپل ځای باندې نشو ورکولی قیمت دې ته نه خپل نشي کولی چې ووایي چې کوم بل لاین ویټ ورته ایډ کړه نه ایډ کړي هغه د ملټي لاین استفاده کوئ ستاسو به یې وسوایستی پوه شئ پرې باندې چې بېرته غیر فانکې د ډسپلی خو بس نه دي په کار بېرته ورته څه مطلب صحیح شوه پوه شئ بل ورپسې دی ملټي لاین څه کار کوي که زه چېرته وغواړم چې دوه لاین رسم کوم دوه لاینه یو شکل رسم دوه لاینه نو د ملټي لاین استفاده کوم ملټي لاین دپاره کولی شم چې دلته مینو ته راشم په مینو کې ډرا ته راشم او په ډرا کې ملټي لاین انتخاب کوم یا دا چې ML انټر کوم دا چې ML صحیح دی
کله چې ایمیل انټر کړو مطلب چې سپیسیفای سٹارټ پوینټ وای سٹارټ پوینټ کوم ځای کې دی صحیح دی کنه آی د لاین خبرې چې پرې کې د عملي کول شم ګورې د لاین رسمي کی صحیح پلان چې کوم طریقې وي هغه په ټول په دې باندې اپلای کیږي مثلا پوه شو درته په دا صرف ملټي لاین نو کوم مسله چې منځ کې دی استاد سوای وسوای بل ورپسې ملټي لاین سټایل دی د ملټي لاین سټایل لپاره څه کوم فارمټ مینو ته راځم په فارمټ مینو کې ورته چې ملټي لاین سټایل صحیح شو کوم دی دغه هغه ملټي لیډر دی کله چې ملټي لاین سټایل انتخاب کوم نو جدي لپاره وایي چې سټایل ته کوم نه استفاده کوي ته دې استفاده کوم د غواړم چې نو ته نیو نو ماده چې نیو نو ورته ان کنټینیو دی نه پس ګور دا راغی ماته کله چې راغی ماته چې وایي ډیسکرپشن د لپاره تشریح ولیکئ دا ملټي لاین چې لپاره استعمالوي زه ورته خبرې نه تیر شم دلته ته وایي چې ورته کولای شي چې الیمنټس یې استفاده کوي مطلب دا ډول نه چې خو په رسميږي یو 0.5 دی او 0 مطلب 0.5 منځ کې ګیپ دی ډول نه 0.5 صحیح شو زه ورته چې زه ډول نه غواړم زه غواړم چې درې لاین رسم کوم یا چې د ضخامت کا کم وای د ترمنځ فاصله چې کومه ده او زیاتوي تاسو کولای شئ د استفاده وکړئ مطلب دا زه ورته د 0.15 دا چې یو کا صحیح کنه ورته دا هم یو کا دې ځکه کولای شئ د رنگ بدل کوم د هر یو لپاره جدا جدا رنگ ورته دې لپاره چې ریډ کلر انتخاب کړه دې لپاره ورته د گرین کلر انتخاب کړه ورته یو د ډول لاین شو کنه که زه غواړم چې لاس لاین رسم کوم ورته 8 لاس لاین به رسمي صحیح شو زه ورته چې زه یو بل لاین رسموم هغه څنګه ورته هغه چې د یو په اندازه ترمنځ فاصله ولري او ورته کلر دې د بلوي صحیح شو دې لاین ته به هر یو د پاکه کولای شي لاین ټاپ هم انتخاب کړئ کومه ټاپ تاسو استفاده کوئ انتخاب کړئ دا چې دا خوښ مې ورته وایي لوډ به سفیر دې بل انتخاب کړئ صحیح شو مطلب یې په لاین ټاپ انتخابولای شئ کله چې انتخاب کړئ دلته ماته وایي چې کیپس وایي سٹارټ اند د لاین لپاره اوټر ارک وینه کوئی لاین لپاره څه شي که چاته زه مثلا لاین رسموم دا لاین داسې رسمي که نه ملټي لاین خو داسې باید راشي صحیح دی که نه ما ته چې د دغې سټارټ او انډ راته وایي زاویه زه ورکړم که ورنکړم سټارټ او انډ سره هم راشي صحیح شی یو سټارټ او انډ داسې چې دا هم لږ دی خود راشي دا داسې سیده رسم شي صحیح ده یا دا چې کلیسې رسم شي او بل د ارک دپاره سټارټ انډ چې لیکلی اوټر ارک او انر ارک دا قوس چې داسې رسموم که نه نو دا هم داسې راشي صحیح دی یعنې دغسې رقم راشي داسې مکمل د داسې راشي که نه صحیح شو دا سټارټ او انډ دغه دپاره فالوي زاویه هم ورکولی شي د هر یو دپاره که ورته چې دغه زاویه د اول نه دومره پورې څومره وي که نه مطلب دغه لاین دغه نقطه چې تر دې نقطې پورې دی کومه زاویه ولري که نه صحیح شي او بل کلي فل کار کولای شي منځ یې ډکي مطلب دوه لاینه داسې رسمي کړي دغه منځ یې رنګ یې او که داسې بل رنګ یې هغه دی هم چې تاسو رنګ ورته انتخاب کړئ رنګ ورته ډکېږي او بل کلي ډسپلی جوینټس په دې معنی چې دې لپاره ما یو ملټي لاین رسم کړم بیا مې قطع کړ بیا ورته رسموم دلته راغلم چې کله دلته راغلم نو دلته یو جوینټ جوړ شو که نه بل لاین رسمېږي داسې نه چې داسې به شکل وجوړېږي نه کله دا انتخاب کړم دلته به جوینټ ماته ښیي اوس ورته وایي اوکې چې اوکې م کړم بس دا نور خو باندې سیټ کارن پرې باندې چې دغه جاري شي ماډیفای تغیرات کړو نیم نوم بدلې لوډ کولای شي کوم یو بل تا جوړ کړي ورته ورته چې لوډ یې کړه صحیح شو چې ملټي لاین سټایل او یا سیو کوي همیشه پاکټ کی صحیح شو ټایم چې اوکې اوس چې کله ایمیل کار کوم دریم لاین نشته کنه اتمن موږ اوکې که اوکې نه اوکې ښه چې اوکې کوو بیا بیا وګورو ایټ دی ډول راغلی یو بل باندې مطابق د سره د دوړه ښه دا ګوره دا یو د دواړو سره بالکل یو دی دې خاطر ورته وایي چې دا دوه شي صحیح شو که نه اوس ورته وایي چې اوکې چې اوکې هم دا درې لاینه شو صحیح شوه اوس ورته وایي اوکې ایمیل پوه شو پرې باندې درې اورډنس کې مسلې فاصله
ولې د مساوي فاصله ورته ورکړي څنګه نه راځي؟ استاد هغه دوه یو فاصلې چې اخیستې که نه د منځ نه اخیستې دي یو دې خوا ته یو خوا ته که څه نه نه دا د منفي نه چې موږ کوم ورته فاصله ورکړې که نه یو ورته ویلې چې یو د 0.5 یو دی بل دی منفي دی صحیح دی که نه؟ صحیح شو. یعنې یو د بر طرف یو د لاندې طرف دی د منځ نه حسابېږي استاد زه سم که د هر لاین نه موږ بل ایډ کړه دا په دې معنی د هغې په سې چې موږ کوم ایډ کړه دا به د هغې نه فاصله موږ اخلو مثبت واحد شبارة بس يوم یعنې کله اول قیمت مثبت ته بیا لاندې چې دا ټول منفي دي. منفي دی صحیح دی اول مثلا پس بل ایډ کړه یو د بل نه فاصله اخلي یو د بل نه فاصله چې بل یو د بل او اول چې فاصله اخلي هغه د کوم ځای نه اخلي استاد اول چې فاصله ورکړې دا خو خپله ده نو مجانا خبلا يعني صحیح صحیح شو بل راځو دلته مینو ته په مینیو کې ایکسپریس ته او په ایکسپریس کې ماډیفای نو تورې چې په ماډیفای کې آبجیکټ ته او په آبجیکټ کې ملټي لاین ته بل ګوره که چا څنګه ملټي لاین رسم کړی فکر کوم چې ملټي لاین رسم کړی دی راځم مینیو ته په مینیو کې ماډیفای ته او په ماډیفای کې آبجیکټ او په آبجیکټ کې ملټي لاین ته مطلب لکه ملټي لاین ایډیټ ته صحیح دی کله چې ملټي لاین ایډیټ انتخاب کړ ما ته چې دې ته کوم رقم شکل غواړي چې جوړ کړي صحیح دی دلته مختلف شکلونه دي د هر یو مطلب دا وګورئ که تاسو ته سرک رسموئ دا پرې چې یو عمومي سرک د دوه فرعي لارې لري صحیح دی مثلا ورته وایسه چې نه یو عمومي سرک د یو فرعي لار ورته راغلې ده ورته وایسه چې داسې یو ګولۍ دلته لرم ورته وایسه چې نه دلته داسې کې یو د هغه منقطع شوی دی فکر کوئ والۍ ورڅخه تېرېږي دغه ځای کې ګورئ دواړه سرکونه عمومي دي خو دا یو عمومي سرک چې دی هغې عمومي ته فرعي دی په اصل کې عمومي دی صحیح دا څلور لارې ده هر تاسو شکل چې استفاده کوئ صحیح دی ګور ما څلور لارې انتخاب کړه زه زه څلور لارې جوړم ما ته سلیکټ فرست ملټي لاین زه مول ملټي لاین دغه دی صحیح دی ما ته سیکنډ ورته سیکنډ دا دی صحیح ما بیا وایي فرست بیا انتخاب کړه ګورئ زه فرست بیا نه انتخابوم دا ګورئ مطلب دا خپله دغه یې څه قطع کړله که نه تقریبا چې چوکې دې دپاره جوړ کړي دا دې مخې لار دې مخې دې مخې لار راغلی صحیح شوه بیا راځم پوه شوې راځم بیا ګوره ماډیفای ته راځم بیا آبجیکټ راځم ورته چې ملټي لاین کنه چې ملټي لاین انتخاب کړه زه ورته چې زه داسې یو شکل غواړم چې دې نه جوړ کړم صحیح دی دا انتخاب هم کله چې انتخاب کړم چې فرست ملټي لاین دغه دی او ورته سیکنډ ملټي لاین دغه دی صحیح دی هر یو چې انتخاب نه نه چې هرچا په انتخاب کې بیا نه راځي اول به دا انتخاب بیا دا ګوري دا دې سره وصل کړه مطلب دا چې یو دلته عمومي سرک هغې ته انتخاب تېر شوی دی ورته فرعي ورته راغلی صحیح شو یعنې هلته چې کوم شکل ته کولی چې د ملټي لاین کې هماغه شکل دلته اپلای کړي لکه څنګه مثلا زه ورته وایم چې ګولایي کوم ساعت ګولایي کومه کارنر جاینټ دی صرف که نه کارنر جاینټ وي دې جوړ کړی نور څه خبره پرې کوم ده یعنې دلته چې کوم شکل دی تاسو کولی چې د هغې شکل نه دا بل شکل جوړ کړئ دلته ایډورټکس دا شکل د شي کوم شکل ته دا چې چې تاسو انتخاب دا اوس دا د ایډ ورټکس ورټکس په دې معنی چې موږ په ګولایانو کې مختلفې هغه لرو کرفونه لرو صحیح دی چې په هر کرف په خپل نظر خپل شعاع ته په خپل نوم باندې مسماره صحیح شو چې یو پکې ورټکس باندې ورټکس داسې کرف وي چې ته پرې پوهېږې نه چې تېر شو که پکې پاتې شو لکه چې کله باید موږ تاسو پوهېږو چې یو ځای کې ګولایي ده خو ګولایي دومره لویه ده چې یعنې که موټر کې روان نه پرې پوهېږي چې په ګولایي کې تاو شم که نه شو تېرېږي صحیح شو دغه لکه بل کوم فکر ته کار وکړم هر یو تاسو کار کوئ بس فقط شکل ورته انتخاب کوئ هغه کار کېږي صحیح او د هر نوم لیکلی چې کلوز کراس کلوز ټي کارنر جاینټ کټ سنګل دې خبره مه کوه نه یو استاد ګولایي څه شي کار وکړو دا نور خطونه باید د منځ یو شي استاد اولې نه وړي کومې د منځوي انجینر صاحب هلته دا چارۍ دي نه هلته شکل یې بل رقم دی دلته دا بل رقم نه دی انجینر صاحب بل رقم ګوره شارټکټ نه وایي استاد شارټکټ نه لري ملټي ټرمینل ملټي لاین کوم چې ګوره ملټي لاین انتخاب ګوره ته کوم دا چارې ښې ګوره چې موږ مخکې رسم نه کړله
ورته وایي چې دغه شکل دی، ورته یو لاین دا دی بل لاین دا دی. ګورئ خو هغه دې سره وصل نه شو هلته. انجینر صاحب نه وسو خو هغه موږ لرې رسم کړی دی که نو زه رسم کړی دی غوندې به کټ شي. ګورئ صحیح دی، نظر سره رسم شي کټ کېږي څه مسله پکې نه ده. پوه شوې پې که نور درته کار وکړم صحیح شو وایو که بس نه بس په دې کې نور درسي دا وایو خو نور نه وایو. په ملټي لاین کې نور څه نشته، نور ټیکسټ د ملټي لاین زیاتره د سرکونو لپاره استعمالېږي د هر شي دپاره استعمالېږي. سرک دپاره استعمالېږي، موږ فدایي تهدابونه لرو یا ګریخ تهدابونه لرو، دې دپاره شکلونه همدغسې د ملټي لاین استفاده کوي. صحیح دی، لکه دا خبره ده چې صرف تاسو دپاره دغسې شکل استعمالېږي. لوستی نه دی ځکه مسله ده. دا دیوالو دپاره هم دا استعمالېږي. دیوال باندې څه کوي؟ دیوال دپاره خو سنګل لاین او کراس سیټ کوي مسله نه ده. صحیح دی که نه؟ سرک لپاره تیار درې خطه دي منځنی سرک دپاره شته انجینر صاحب، د فدایي تهداب دپاره شته دی، د فریمونو پټۍ دپاره شته دی. صحیح دی، ډېر داسې نور تاسو یو ځل دې سره یو ځل صرف چې فلمي بیا پکې اشنا کېږي ورته لاین منقطع لاین چې دا رسمو کنه دا ده دوه لاینو ترمنځ د فاصله منقطع لاین کی دا کوي چې خپل انتخاب وکړي څنګه فاصله ولري. نه نه دا چې ممکن منقطع چې هغه دی ما خو خپلې سره ان موږ کولای چې ورته یو مقیاس رسمونه 5 واحد 2 واحد یو واحد نیم واحد دې خپل ما منقطع شکل دی خایته لاین ټاپ سکیل دی بخدا غټولې ولولې شي. صحیح چې خپل یو ټول به یو بل تناسب سره جوړېږي چې څومره خط زیاتېږي نو منقطع چې ترمنځ مثلا دلته موږ اول هغه لاین انتخاب کړو، بیا دا فرق کې چې اول هغه انتخاب کړو، بیا دا خود بیا خو نه کېږي. صحیح شو.